بسم الله الرحمن الرحیم تفسیر. بیا به وروسته د الحمدلله تفسیر ته راځو. بسم الله دا کلمه د 3 لفظونو نه جوړه ده. یو حرف با، دویم اسم، دریم الله. او هغه چا چې عربي ادبیات لوستي وي، صرف او نحوه لوستي وي، هغه ته دا معلومات کیږي چې د بې لپاره ډیرې معناګانې دي، چې 3 معنا د بې دلته مناسب دي. اوله معنا د بې مصاحبت ده، یعنی یو څیز د بل څیز سره متصل کیدل. دویمه معنا د بې استعانت ده، یعنی د یو څیز نه مدد حاصلول. دریمه معنا د بې تبرک ده، یعنی د یو څیز برکت حاصلول. او دا 3 واړه دلته مناسبې دي. مصاحبت معنا هم صحیح ده. د الله د نوم سره شروع کوم، د الله د نوم په مدد سره شروع کوم، د الله د نوم په برکت سره شروع کوم. او د اسم په لفظ کې لغوي او علمي تحقیقات ډیر زیات دي، خو زه نه غواړم قدرمنو اوریدونکو چې په هغو باندې تاسو ته بحث وکړم. صرف تاسو ته به دا ووایم چې په پښتو کې اسم ته نوم وایي. الله، د الله په نومونو کې د ټولو نه لوی او د ټولو نه زیات جامع نوم هغه د الله لفظ دی، د الله نوم دی. او ځینې علماو کرامو الله ته اسم اعظم هم ویلی دي. او غیر د الله رب العزت نه په بل چا باندې د الله اطلاق هم نشي کیدلی. نو د دې وجې نه لفظ تسنیې او د جمع په الله کې نه راځي، ځکه چې الله یو دی. الله د هغه چا نوم دی چې هغه شریک نه لري. الله د هغه چا نوم دی چې هغه د ټولو کمالي صفتونو لایق او د ربوبیت د صفاتو سره متصف ذات دی. الرحمن الرحیم، دا دواړه د الله صفتونه دي. هم رحمان د الله صفت دی او هم رحیم د الله صفت دی. په احکام القرآن کې علامه قرطبي لیکي د رحمان معنا د عام الرحمت او د رحیم معنا تام الرحمت. علامه قرطبي لیکي د رحمان معنا عام الرحمت او د رحیم معنا تام الرحمت. د عام الرحمت نه مطلب دا دی چې هغه ذات چې د هغه رحمت په ټول عالم او په ټولو کائنات او څه چې تر اوسه پیدا شوي دي او څه چې پیدا کیږي په ټولو ته حاوي او شامل وي. دا معنا د عام الرحمت دی. د عام الرحمت نه مطلب دا دی، یعنی رحمان الله هغه ذات دی چې د هغه رحمت په ټول عالم او په ټولو کائناتو باندې څه چې تر اوسه پیدا شوي او څه چې پیدا کیږي د الله رحمت ټولو ته شامل دی. نو دا معنا ده د عام رحمت. او الله داسې ذات هم دی. او د رحیم معنا د تام الرحمت. د تام الرحمت نه مطلب دا دی چې د هغه رحمت کامل او مکمل وي. نو له دې وجې نه لفظ د رحمان د الله تعالی د ذات سره مخصوص دی. هیڅ یو مخلوق ته رحمان نه ویل کیږي، ځکه چې د رحمان معنا ده عام الرحمت، او عام الرحمت چې دی الله دی، بل څوک نه دی. ځکه غیر د الله نه هیڅوک داسې نشي کیدلی چې د هغه د رحمت نه د دنیا هیڅ څیز خالی نه وي. نو څنګه چې د الله لفظ تسنیه او جمع نه راځي، همدارنګه د رحمان لفظ هم تسنیه او جمع نه راځي، په خلاف د رحیم سره چې د دې معنا کې څه داسې څیز نشته چې د هغې موندل په مخلوق کې ممکن نه وي. ځکه دا کیدای شي چې یو کس د بل سره پوره د رحمت معامله وکړي، چې د رحیم معنا هم تام رحمت دی. نو د رحیم لفظ د انسان دپاره ویل کیدای شي، لکه په قرآن کریم کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره الله رب العزت د رحیم لفظ استعمال کړی دی او فرمایلی دی چې بالمؤمنین رؤوف الرحیم. نو زموږ علماو دا لیکلي لکه رب المختار چې نن سبا باید په دې کې کوشش وشي چې د عبدالرحمن او فضل الرحمن نومونه کېنښودلی شي. دا نومونه باید کم شي، ځکه چې خلک ناپوهه دي
په خلکو کې جهالت ډیر دی نو هغه ته عبدالرحمن او فضل الرحمن نارې نه کوي بلکې هغه ته د رحمان آوازونه کوي. نو په بسم الله الرحمن الرحیم کې د الله تعالی د اسماء حسنا او د کمالي صفتونو نه صرف 2 صفتونه ذکر شوي دي او هغه دواړه لفظونه د رحمت نه مشتق او اخیستل شوي دي او د رحمت په فراخوالي او کمال باندې دلالت کوي. په دې کې دې خبرې ته اشاره ده چې د آسمانونو د ځمکې او د ټولو کائناتو په پیدا کولو کې او د دې په پاللو کې د دې ټولو منشا صرف د الله تعالی رحمت دی. د آسمانونو پیدا کېدل، د ځمکې پیدا کېدل، د ټولو کائناتو پیدا کېدل او د دیو تربیت او پالنه دا ټول د الله رب العزت د رحمت منشا ده. الله رب العزت خو نه پخپله دې څیزونو ته ضرورت درلوده او نه الله رب العزت بل څوک د دې څیزونو پیدا کولو ته مجبور کړي دي. نو دا صرف د الله رب العزت د رحمت تقاضا وه او د رحمت په تقاضا کې دا ځمکه او اسمانونه